تازه او ښه خبر ایران د ملا یعقوب ستر پیشنهاد ومانه. د تیر حکومت له لوري ایران ته وړل سوي پوځي تجهیزات بیرته د ایران دولت طالبانو ته سپارلي. دا چې یاد خبر چا او څنګه ورکړی او کوم تجهیزات حاکم حکومت ته سپارل سوي بشپړ حال را سره همدغه روانه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، زموږ مشال پریس یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. ایران ته وړل سوي نظامي تجهیزات بیرته اسلامي امارت ته سپارل سوي. د افغانستان اسلامي امارت بهرنیو چارو وزارت وایي چې له ایراني دولت سره د اسلامي امارت د مسؤلینو د دوامدارو اړیکو او هڅو په پایله کې هغه نظامي تجهیزات چې د تیرې ادارې د سقوط پر مهال ایران ته اړول سوي وو له ډلې یې ګڼ شمېر تجهیزات بیرته افغان دولت ته سپارل سوي دي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخي پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې ایراني حکومت د ګڼ شمېر سپکو او درنو وسلو په ګډون هموي شوبلي، رینجري، د اور وژنې موټر او لسګونه اراده جات بیرته د افغانستان حکومت ته سپارلي دي. نوموړي زیاته کړې ده چې د ایراني دولت دغه مثبت اقدام به د دواړو هیوادونو اړیکې نورې هم پیاوړې کړي. همدارنګه د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې رسنیو هم خبر ورکړی چې د ایران حکومت ټول هغه پوځي تجهیزات چې د مخکیني افغان حکومت د نسکورېدو پر مهال له افغانستانه دغه هیواد ته لیږدول سوي وو ځایي طالبانو ته سپارل سوي دي. بختر خبري اژانس نن چهارشنبه د غبرګولي په 18مه په یوه خبر کې لیکلي چې دغه تجهیزات د سې شنبې په شپه د اسلام قلعه په بندر کې طالبانو ته سپارل سوي دي. څو میاشتې مخکې د ملي دفاع وزیر ملا یعقوب هم له ایران او تاجکستان غوښتي وه چې د تیر حکومت له لوري وروړل سوي پوځي تجهیزات بیرته دوی ته وسپاري، خو تاجکستان لا هم په دې اړه کوم غبرګون نه دی څرګند کړی. پروسه ښکال د جګړې د شدت او د جمهوریت د سقوط پر وخت د هرات ولایت ګڼ شمېر امنیتي ځواکونه او جهادي مشران له پوځي تجهیزاتو سره ایران ته ننوتل چې زیات شمېر سپکې او درنې وسلې هم پکې شاملې وې، خو تر اوسه پورې لا هم سرنوشت معلوم نه دی. قدرمنو لیدونکو، ډېره زیاته مننه چې ویډیو مو تر اخري شیبو وکتل. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبري معلوماتو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت او ښې چارې د الله په امان.